تر اوسه پورې د پنجشیر کې ټول ټال زر معدنونه د زمرودو تثبیت شوي دي، سروې شوي دي. د زرو له جملې څخه 380 معدنونو جواز ورکول شوی دی. په 380 معدنونو کې فی الحال چې موږ معلومات وکړو 8000 شاوخوا خلک هغه په کار باندې مصروف دي، هغوی ته کاري فرصتونه برابر شوي دي او دغه استخراج شوي زمرود ته د آزاد داوطلبۍ او د آزاد رقابت د لارې نه هغه خرڅیږي. تر اوسه پورې 4 داوطلبیانې شوي دي او په مجموعي ډول باندې تقریبا د 14 لکه ډالرو پر ارزښت باندې هغه زمرود هغه خرڅ شوي دي. او بله یو لویه جفا چې کېدل هغه دا وه چې دغه زمرود د پنجشیر د افغانستان زمرود ته قاچاق کېدل او بیا به د ګاونډیو هیوادونو په نامه باندې د هغوی په مهر باندې هغه نورې نړۍ ته صادرېدل. یعنې کله به چې بهر ته تله نو خلکو بهرنه خلکو دا فکر نه کوي چې دا د افغانستان سرمایه ده، د افغانستان زمرود دي، بلکې د ګاونډیو هیوادونو په نامه. ځکه دلته یو حکومت نه و، دلته قانون نه و موجود، دلته کنټرول نه و، نو یو څو کسانو به هغه استخراجول او بیا به په قاچاقي ډول باندې هیوادونو ته قاچاقول. او د افغانستان د لوی افتخار او لوی شتمني دا به د ګاونډیو په نامه باندې دنیا ته صادرېدله.